ګورئ ما سره حسن خان صاحب او بل زموږ سره دی انور علي خان بغټ صاحب په تیر ځل چې کوم افغانانو دي په هغه کې کوم یو کاروباري وته دی فیز دی هغه کې به دا پیور کارډ او سټیزن کارډ باندې هم کېږي نو یاره دا داسې نشي کېدی ځکه چې دا اوس جمهوري حکومت دی او ما په خیال په دې کې هغه شان فیصله نشي کېدی. السلام علیکم جی ګرام کتونکو نن تاسو ګورئ ما سره حسن خان صاحب او بل زموږ سره دی انور علي خان بغټ صاحب تاسو ته ښه پته ده چې موجوده صورتحال دی پاک افغان یو ځل بیا خپل مینس کې چې کومه ورته وایي چې نښته یا خپل مینس کې بیا معاملات خراب شوي دي او یو قسم حالات داسې جوړ شوي دي چې اوس نه پوهېږو چې مخته د به څه کېږي او پریشانیانې زیاتې شوي دي. په دې حوالې سره نن خصوصي دغه ولا کې مونږ به کوشش کوو حسن صاحب سره او انور علي بغټ صاحب سره هم چې په دې د ګراوند ریالټي څه ده او مخکې مشکلات سر روان دي. بیا خاص کر اوس دې وخت کې یو بل خبره هم راغله چې اوس رجوع نه پس اختر نه پس په دوباره بیا د افغانانو غیر قانوني افغانانو خلاف اپریشن کیږي او بیا ور سره د پیور کارډ او سټیزن کارډ کوم معاملې دغه په سپریم کورټ کې هم پراته ده خو هغه وایي چې دا به درېیمه مرحله کې چې کوم دی واپسې کو په دې باندې افغان حکومت الریډي چې نوی حکومت ته یو پیغام هم استولی چې په دې حوالې سره د نظرثاني وکړی شي. خو دا وخت کې اوس حالات نور څه بدل شول لکه یو جنګ صورتحال جوړ شوی دی. نو موږ به وړاندې حسن صاحب نه تپوس کوو. حسن صاحب تاسو ورته وایي چې د موجوده صورتحال کم طرف ته روان دي؟ دا ډېر غټ اقدام دی او پکار نه وه چې حالات دې حد ته رسېدلي وي چې پاکستان د افغان په خاوره دننه چې کوم د دهشتګردو پټنځایونه دي په هغې باندې د حملې کړې وي او بیا د هغې په جواب کې رپورټس دا دي چې افغان امارت اسلامي هغوی هم د بارډر نه دېخوا چې کوم دی څه ګولۍ مولۍ راویشتي دي او دلته کې څه رپورټس خو لا نشته دی د جاني او د مالي نقصان خو یو قسم لا ریټیلیشن شوی او دا ټول زیاتري سمبالیک کی په نه د پاکستان په دې او څو د جازونو په تلو باندې هلته کې چې کوم دی نه دهشتګردي ختمیږي او نه د هغوی دلته کې چې کوم دی په حمله کولو باندې پاکستان د خپل موقف نه رسته کېدی شي. خو زه دا خبره کوم چې پکار دا ده چې یاره دواړه ملکونه کینی او په دې حوالې سره خبرې وکړي. امارت اسلامي هم پکار دی چې د سنجیدګۍ مظاهره وکړي. پاکستان له هم پکار دی چې یاره په ځای د دې چې داسې قسمه هارډ ایکشن چې کوم دی د دې په ځای باندې ولا زه وایم چې د خبرو تر په ذریعه باندې خبرې پکار وي او د لوډ سپیکر په ذریعه باندې نه بلکې دواړو له ناسته پکار مخې ته راغلی دی. حسن صاحب خو دا دی چې لکه استاده پېښه چې کومه راغله کې زموږ سینیر چې کوم افسران دي د آرمي هغه پکې شهید شول او بیا دغه پاکستان ډایرکشن وکړو. خو دې نه مخکې هم دغه خبره روانه ده چې هغې دا بلیم لګوي چې هلته نه ترخګرو چې کومه ده پاکستان په نښه کوي او ترخګر چې کوم دی پاکستان ته نه حواله کوي. په دې باندې د افغانستان ګورنمنټ چې کوم دی هغې موقف څه دی هغې ما په خیال پاکستان لم پکار چې د هغوی موقف واوري چیرې لکه هغې موقف کې څومره ویټ شته دی یا نشته دی واقعي یو ابجکټیو د دې چې کوم دی یو انالیسس به پکار وي. ګوره کومې پورې چې د هغوی موقف دی نو هغوی خو دا وایي چیرې لکه د دوی سره مونږ سپورټ نه کوو. کیدای شي هغوی سره سپورټ نه کوي خو دا هم حقیقت دی چې د افغان خاوره چې کوم دی استعمالېږي. دا هم حقیقت دی چې د هغوی پټنځایونه ټول د افغان په خاوره باندې دي. دا هم حقیقت دی چې د دې ټي ټي پي یا د دې نورو دهشتګرد تنظیمونو مشرتابه چې کوم دی هغه ټول په افغانستان کې دي. اوس د دې دپاره زه دا وایم چې د هغوی ظاهره خبره د افغان طالبان یا امارت اسلامي به د دې نه دونه ناخبره نه وي خو کیدای شي د هغوی څه مجبورۍ وي. نو زه یم هغه مجبورۍ هم لمبې اډرس کول پکار دي مونږ له چېرې د هغوی څه داسې مجبورۍ کیدای شي. خو زما خپل امید دی چې یاره خبره به نوره مخکې نه ځي او دواړه ملکونه په دې حوالې سره چې کوم دی اوس خبرې اترې به شروع کوي او نورې خبرې اترې به کوي. نورې خبرې ځکه دا مسله به د خبرو اترو په ذریعه حل کېږي نه د ګولۍ د ټوپک او د جهاز په ذریعه نه حل. حکومت تازه کولی شي چې کار سوي که په شای هر څه لسونه وي خو جمهوري حکومت لکه آصف علي زرداري ناست دی بیا ورسره لکه یو جمهوري حکومت دی نو هغې به دغه شخړه چې کومه ده هغه مخته ته حل کولو کې څه کردار ادا کوي؟ پولیټیکل ګورنمنټ ته د افغان مسله لاړله نو دا به حل شي او پولیټیکل ګورنمنټ پوهېږي چېرې لکه خبرې اترې څنګه پکار دي. اوسه پورې خو د دې هینډلینګ ټول اسټابلیشمنټ کوي او خاص توګه سکیورټي اسټابلیشمنټ کوي. نو زه دا ګڼم چې یاره په دې باندې به هغوی به خپل موقف اوس دغه کوي واضح کوي. فورن افیس په دې حوالې سره خدای خو ډېر یو ښه جامع سټیټمنټ راغلی دی. اوس سیاسي ګورنمنټ په دې حوالې سره به مخکې څه اپروچ دغه کوي. زما خپله زه پورې امید یم چې یاره په دې حوالې سره به هغوی یو خپل واضح
او هغه به دی چې د خبرو اترو په ذریعه باندې د انګیجمنټ په ذریعه باندې د ناستې په ذریعه باندې د بار انټراکشن په ذریعه باندې به دا مسله حل کیږي حالانکه د دې دام حل نه دی چې موږ د ټیرریسټ سره یا د ټي ټي پی سره د خبرې اترې وشي هغه امکان نشته دی خو زه دا ګڼم چې افغان طالبان په دې حوالې سره دوی مطمئن کوي قانع کوي به چې هغوی ته د افغان خاورې د استعمالولو د اجازه ورنکړي او هغوی هلته کې که اوسي ودسي په همنه طریقه دې اوسي که واپس راځي واپس ته راشي د پاکستان د قانون مطابق به دلته کې ژوند کوي خو زما خیال دا دی چې تا څنګه چې ما مخکې وویل چې نور به دا خبره خاص کر مشکل دی ولس دی وخت کې لکه قانون یو داخله وزارت کې میټینګ شوی چې هغه دا ویلي چې اوس په دویم فیز چې کوم 15 اپریل نه شروع کوو او غیر قانوني چې کوم افغان دي هغه به اوس نو وباسو او دا دریم فیز کې او بیا کوم پیور کارډ یا سټیزن کارډ دي دا به هم درکو نو په دې حواله سره لکه عام ولس ته هم ډېر مشکلات دا دي ریاکشن ول په خیال پاکستان دا زه ګڼم چې دا یو ریاکشن دی او پاکستان کې بعضې هغه حق حلقې چې کوم دي هغوی هم دغه خبره کوي چې یاره که افغان طالبان زمونږ سره په دې حوالې سره کوآپریشن نه کوي نو بیا پاکستان له هم پکار دي چې یاره د هغوی سره کم کومک کوي کم لاس امداد کوي په دې باندې پاکستان له ریکنسیلر کول پکار دی بل چې هغه افغانان چې په پاکستان کې بغیر د دستاویزاتو د هغوی خلاف کاروایي کیږي نو زه ګڼم دا چې یاره دې کې څه حده پورې دا یو ریاکشن دی ولې په تېر ځل چې کوم افغانانو دي په هغې کې کوم یو کاروباري وته ریاسي خبره کوو که نه ما په خیال کاروباري خلک خو نوځي هغه خلک چې د چا سره کارډ دی هغه خلک چې د چا سره څه اسناد دي هغه خو نوځي دا پالیسي خو د هغه چا خلاف ده څوک چې د چا سره بالکل څه شته نه او دې کې زیاتره هغه دي چې یاره اوس اوس راغلي دي یا اکثر ډېر غریبانان دي بالکل د هغوی سره څه کارډونه جوړ کړي نه دي زمانه د خیال چې دې سره په دغه خلکو باندې نن هم خبره غلو چې کم دریم فیز دی هغه کې به دا پیور کارډ او سټیزن کارډ باندې هم کیږي نو یاره دا داسې نشي کېدلی ځکه چې دا اوس جمهوري حکومت دی او ما په خیال په دې کې هغه شان فیصله نشي کېدلی څنګه چې دوی ظاهره خبره ده زمونږ کېدای شي سکیورټي اسټابلیشمنټ د هغوی خپل څه دغه وي خو دا به د خبرو اترو په ذریعه باندې کېږي ما نه دی خیال چې دا دونه په دغه سره وشي انور علي بنګر صاحب دی انور علي بنګر صاحب هم په د فارن افیر باندې او بیا خاص کر پاک افغان ریلیشن باندې هم ډېر زیات جوهر نظر لري انور علي بنګر صاحب تاسو ورته دا وایي چې موجوده صورتحال کې تاسو څه ګڼئ چې آیا دغه چې کوم ګام دی پاکستان لخوا لکه مخکې هم خبرې روانې څنګه تاسو حسن صاحب خبرې واورېدلې اوس په څه پېښېږي چې مخکې به آیا دغه صورتحال کم طرف ته ځي او د افغان ګورنمنټ او پاکستان ګورنمنټ منځ کې به څه مذاکرات شروع کېدو څه دا صرف ټي ټي پي نه نور چې کوم دهشتګرد تنظیمونه دي دا ریجنل ایشو دی انټرنیشنل ایشو دی نو ټي ټي پي خلاف څونه پورې افغان طالبانو کاروایی کنه اټلیست دونه خو کولای شي کنه ته وایي چې تاسو به اخوا کاروایی نه کوئ ټیک شه مخکې چې کوم دی د افغانستان کې به چې کوم جمهوري حکومتونه وو هغه پاکستان باندې الزام لګول چې دلته نه پلانینګ کې دلته نه به حملې پلانینګ کې دلته نه به خلک تلو اوس چې کوم دی هلته چې کوم دی ټي ټي پي په افغانستان کې دی هلته کې پلانینګ کېږي هلته نه ټارګېټ سیټ کېږي هلته نه خلک راځي دلته شته دي دا نه چې دلته هائی ګراوډ شته دي وایي چې انټلیجنس بیس اپریشن روزانه په بنیاد کېږي خاص کر جنوبي اضلاع کې د دهشتګردو خلاف ورکې دهشتګرد وړېږي خو مین لیډرشپ چې کوم دی هغه تا په افغانستان کې دی او څونه پورې چې افغان طالبانو په خپل منځ کې در باندې یوه فیصله نه وي کړې هغه پورې دا پاکستان سره فیصله نشي کولی خو هغه نه ډیس اسکلیشن چې کوم دی فارن منسټر چې کوم دی هغه راغللو خپله کې ټلیفون باندې خبرې شولې ایران فارن منسټر دلته رالو او دا ګوره بدقسمتي دا ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان چارټ دی افیر کندهار ته لاړو کندهار گورنر سره ملو شو داسې رپورټونه راتلل چې نوي حکومت سره افغان طالبان مذاکرات غواړي دا ایشوز باندې خبرې کول غواړي بیا چې کوم دی افغان فارن منسټر چې کوم دی اسحاق ډار ته یوه ورځ مخکې ټلیفون وکړو هغه ته دی د کابل ویزټ دعوت ورکړو چې راشي دوره وکړي نو دغه چې کوم دی هغه کوم کمیونیکیشن سټارټ شوی هغه ابرپټلی ختم شو بنګر صاحب دغه یو سوال دی چې ته خو چونکې پیپلز پارټۍ سره هم ډېر نږدې کس ګڼلی کېږي خاص کر زردري چې کوم پهلا سټیټمنټ وو پهلا پیپلز پارټۍ بیا بلاول او چې فارن پالیسي موږ ټیک کړې ده دا څنګه فارن پالیسي ټیک کړې وه دیم حکومت ټایم کې بلاول چې کوم دی فارن منسټر نور ملکونو سره خو تعلقات ښه کړل
خو افغانستان سره هغه غوره کامیاب نه و وایته افغانستان ته هغه په خپل ویزټ ونه کو هغه هنر باندې کر واستوله الګو چې افغانستان فورن منسٹر پاکستان ته راغلی او ټرایل ټاکس لپاره د چین سره هغه کې جو دا فیصله کړی و چې څنګه تاسو څنګه خبرو کې لوډ سپیکر باندې یو بل ته دغه نه کو ډیپلوماټیکلی کمرې دننه دغه باندې خبرې کیږي او دا مسلې به حل کیږي جی ګران کتونکو تاسو حسن صاحب او خاص کر زمګه انور علي بنګر صاحب هم دغه خبرې واورېدلې او دی وخت صورتحال کم طرف ته روان دي په باندې هم مکمل نظر واچولو یقینا دغه خبره ده چې اوس اخر وکیږي څه خو څو پورې ګورنمنت لکه الکټیو ګورنمنت ته جمهوریت حکومت ته کدی په خپل برخه وانه خستله نو دا معاملې نشي حل کېدی بل طرف ته افغان حکومت ته هم لچک پکار دي چې په دې حواله سره لچک مظاهره وکي او د پاکستان چې کم مطالبه دي هغه هم پوره کی او د افغانستان ګورنمنت کوم مطالبه دي هغه هم ناستا پکار ده او یقینا چې کوم صورتحال دي شي څنګه اسان سه ویلو چې د دې حل داسې نشي پاتې کېدی او ضرب په دې باندې ناستا چې کومه ده کیږي او دا مذاکرات په ځای به حل کیږي ان شاء الله چې نوې هغه سره به تاسو ته بیا په تاسو خدمت کې حاضرېږو او که تاسو دغه ولاګ یا دغه کمنټس خوښ شوي نو یقینا چې دغه امید دی چې تاسو به سبسکرایب هم کوئ او لایک او خپل کمنټس نه به هم خبروري مننه